لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د مجیب زلمي یو 2 نمبر ویډیو په سوشل میډیا باندې ګرځي. ډېر خلک وایي چې دا کار مجیب زلمي په رښتیا کړی دی او بعضې خلک بیا دا هم وایي چې دا ویډیو په آرټیفیشل انټیلیجنس جوړه شوې ده. لکه څنګه چې مو د ویډیو په شروع کې وکتل دغه کس پولیس ونیولی دی او دا پخپله وایي چې زه او مجیب زلمی د یوې کورنۍ کسان یو. دی وایي چې زما له مجیب زلمي سره یوه ذاتي تنازع وه، نو ما دغه ویډیو په یو کس باندې د پیسو په واسطه باندې جوړه کړه چې هغه راته دغه ویډیو په اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس جوړه کړه. له ما څخه یې پیسې واخیستې او د دغه اصلي اوریجن ویډیو هم له ما سره موجود ده. ملګرو، په آرټیفیشل انټیلیجنس کې دغه ویډیو داسې جوړیږي چې د یو بل کس غلطه ویډیو راواخلي او سر د هغه کس پې کیږدي چې څوک ټارګټ کول غواړي. ملګرو، دغه کس د مردان پولیسو نیولی دی او دی پخپله اقرار کوي چې د مجیب دغه 2 نمبر ویډیو ما د آرټیفیشل انټیلیجنس په واسطه جوړه کړې ده او زه له مجیب زلمي څخه معافي غواړم. زه په خپل دغه کار باندې ډېر زیات پښیمانه یم. نو اوس ملګرو، دا معلومه نه ده چې د مردان پولیس به له دغه کس سره څه کوي او په دغه کس باندې به کوم قسم اف آی آر کټ کوي، ځکه چې دا نن سبا دور کې یو ډېر غټ جرم دی او څوک چې هم داسې جرم وکړي نو د پاکستان سایبر کرایم ورته ډېره غټه سزا ورکوي. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر